میز نمبر 21. دا هغه فلم دی چې پکې تمثیل شوي څنګه یو خاوند د پیسو لپاره د خپلې میرمنې ویښتان کلوي او یوه نجلۍ ناپاک خوړو خوړلو ته زړه ښه کوي. په دغه فلم یوه صحنه کې دا هم شته کوم کارونه چې موږ په عادي وضعیت کې نشو ترسره کولی، نو کله چې اړ کیږو څنګه یې په ډېرې اسانۍ سره ترسره کوو. په دې فلم کې د یوې داسې اشتباه په اړه اکټینګ شوی چې یوه ځوانه جوړه څنګه د یوې لوبې ښکار ګرځي چې هغه په حقیقت کې د پیسو ګټلو د مجازي نړۍ یوه ننداره ده چې پایله یې د دوی د ژوند له منځه وړل دي او پکې ښودل شوي چې بهر ته نوي تلونکي کسان د ټولنیزو رسنیو په څیر کومو لوبو ښکار کیږي. دلته دغه ځوانه جوړه د مرګ په څیر شیبو کې ځورول کیږي، خو پوهیږئ کله مې چې دغه فلم کوت نو په دوی مې هیڅ زړه نه سوځېده. دغه فلم کې د یوې داسې کیسې لیکوالي شوي چې همدې جوړې د نوې ځوانۍ شوخیانو کې د یوه ځوان محصل ژوند او زده کړې له منځه وړې دي او د انتقام لپاره د هغه پلار په دوی پسې دی.